نو نبی علیہ السلام زنانو توی تصدقنا صدقې کوي جهنم کې مې ډېرې لیدلې زنانو تپوس وی څه وجه الله حبیبه مونږ ولې په جهنم کې ډېر وی تاسو کې دوه کارونه دي نه دوه کارونه دي پکې زنانو د هغې د وجې نه مې په جهنم کې ډېرې لیدلې وی کم دي وی تکسرن اللعن و تکفرن العشیر ای زنانو یو خو تاسو خیرې ډېرې کوئ ډېرې خیرې کوئ د دې په وجه ما په جهنم کې ډېرې ولیدلې داسې خیرې کوي که نه چې سمې تللې خیرې کوي خدای دې وی ملا ماته کوي دا خبرې دا خیرې ته چاته کوي دا ته بچي ته کوي مورې د بچي ملا ماتوي خدای دې وی ملا ماته کو خدای دې چقېدلې راوړه داسې خیرې دا ته بچي ته کوي بچې ورکوي مورې دا ته ولې داسې خیرې کوي نو وی خوار شي او هوښیار شي ګوره څومره لږ فرق دی دا به وی خوار شي خوار نه شي وایي هوښیار شي ګوره معمولی د ژبې فرق دی خوار شي او هوښیار شي څومره غټه خیرت یې نه جوړه شوله نو وی تکسرن اللعنه تاسو لعنت ډېر لیږئ خیرې ډېرې کوئ نو بس نو خیرې مه کوئ یو خو په دې وجه جهنم ته زنانه ډېرې ځي او بل دا خیرې به ګورې قبولې شي مورې بیا به ډېره ستومانئ بیا به ډېره ستومانئ بیا به اوبه د ور ختلي وي ګورې دا خیره به دې چېرته د هغه ټیم سره سمه ورشي چې هغه به د دعا د قبلېدو ټیم وي نو بچي ورکوئ خپل بچي ورکوئ نو داسې ولې نه کوئ چې خدای درله ښکلې ځواني درکو بچیا خدای دې ښکلی عالم کا زویا خدای دې په جنت کې لټ کا خدای دې جنت ته بوزه بچیا دا د بعضې زنانو د خلو نه ډېر خوند کوي بچیا خدای دې لوی سړی که ته چرته تلی وي خدای دې ښکلی عالم که ته چرته تلی وي خدای دې جنت ته بوزه ته چرته تلی وي نو خیر دې قار په دې سړوئ که نه خو خیرې مه کوئ بچو ته نو نبی علیہ السلام وفرمایل یو تکسرن اللعنه بل تکفرن العشیر وی تاسو د خاوند نافرماني ډېره کوئ ناشکري کوئ د خاوند څومره احسانات دي د بیبي سره ته که ملک یې ته که سردار یې نو دا د خاوند په وجه یې ته که بادشاه یې نو د خاوند په وجه یې نو خاوند څومره احسانات کوي په حرام او په حلالو نه دی تاسو ای زنانو لږ معلومات وکئ چې دا خاوندان هم بار ملکې دا مزدورۍ کوي دلته په چوکونو کې ناستي چېرته د عربي گاډۍ ویني منډې کې پسې لکه مطلب دا چې ماته نن کار میلاو شي د ماښامه پورې په چوک کې ناستي او ماښام ستړي ستومانه اجرې ته لاړ شي ډېرې ته او کار ورته مې او دلته دا ټلیفون وکړي اختر را روان دی دومره پیسې راولېږه وړوله به جوړې علمه هغه غږ هم نه کوي چې ماته نن کار نه دی میلاو شوی زما څه حال دی وایي هو درو میلېږلې قرض یې کې د بل نه راویلي او دا ښځه بیا سبا د دې خاوند ناشکري کوي